بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكریم. لکه څرنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې په ختیځه اسیایي هیوادو کې او بیا په منځنۍ اسیا کې او بالخصوص په افغانستان کې د تیرې میاشتې یوه نیمې نه شدید بارانونه دي او د بارانو د وجې نه سیلابونه راغلي دي چې د خلکو ژوند ډېر متاثره کړی ده. چیرته چې هلته دوی ته مالی تاوانونه رسېدلي دي او دوی ته په زراعت کې تاوانونه رسېدلي دي او د ملک په سطح باندې ځینو نورو شعبو کې ډېر درانده تاوانونه ورسېدلو. نو دا یقیني خبره ده چې هلته د صحت په بخش کې هم د خلکو ژوند ډېر زیات متاثره ده. نو کله چې یوه پیښه رسیږي، دا پیښه که د زلزلې په شکل باندې، دا پیښه که د یو سیلاب په شکل باندې، دا پیښه که یو روډ ټرافیک اکسیډنټ وي، نو تر ټولو لومړی انساني ژوند ده. د موږ او د تاسې ټولې هلې ځلې او کوښښونه د انسان او د بشر د ژوند ژغورل دا مو اهداف دي. موږ او تاسې څه تدابیر نیسو که د ژوند د تېرولو په حصه کې او که د آینده د پلان و منیجمنټ په حصه کې، یقینا اهداف هم ټول دا چې څرنګه یو انسان هلته یو مسؤل ژوند پکې وکوي. نو په هره پیښه کې، په هر ډیزاسټر کې تر ټولو لومړی چې هلته ټیم رسیږي هغه د صحت ټیم وي، د موږ د ایمرجنسي ریسپانس ټیم وي چې هغه تر ټولو مخته هلته رسیږي. ځکه دا چې کورونه، زراعت، سړکونه، مالداري دا به ټول وروسته حسابیږي، خو اول چې تر ټولو زیات مقدم ده او زیات ضرورت لري هغه د یو انسان ژوند ژغورل. او که دی چیرې داسې یو تکلیف یا د کوم بل مشکل سره مخ یې، باید اول نجات موږ انسانانو ته ورکو. نو په دې حصه کې الحمدلله لکه څرنګه چې تاسې ټول شاهد حال یو چې اول د پکتیکا او د خوست په دا مختلفو ولسوالیو کې چې زلزله راغله، نو هلته موږ په ټول د 12 ساعتو کې چې څه خلک تر خاورو لاندې وو هغو ته مو نجات ورکړو، او چې کوم زخمیان وو هغه مو ټول د خواوشا ولایتو او ځینې مرکزي شفاخانو ته انتقال کړلو. البته په دې کې د امارت اسلامي ټول ارګانونه هماهنګ او فعاله و، بدون د هغوی نه هېڅ امکانات دې نه لرلو. همدارقته دا وروستي سیلابونو کې د خلکو بې شمېره کورونه چې جناب معین صاحب د تاسې سره شریک کړلو دا د منځه ولاړو. نور چې کور د منځه ځي یقینا هلته د انسان ژوند خامخا متاثره کیږي. کله چې یوه پیښه رسیږي نو د پیښې اول 48 ساعته او بیا 72 ساعته د طب یا د طب د اصولو د نګاه نه ډېر زیات مهم وي. ولې په دې باندې چې موږ فقط صرف دا وظیفه نه ده چې فقط په هغه سمدستي په هغه وخت کې په امرجنسي شکل باندې یو چا ته نجات ورکو، بلکې په راروانو 48 ساعتو کې، په 72 ساعتو کې نور د ده د سرپناه دپاره، د خوراک و چښاک دپاره، د پاکو اوبو دپاره د موږ د سره کوم انتظامات شته که نشته. که چیرې دغه انتظامات د موږ سره نه ووسي، نو چا کوم خلک زخمیان شوي نه دي، چا کوم خلک متاثره شوي نه دي، خو په دا راروانو 48 یا 72 ساعتو کې دا هم متاثره کیږي او په مرض باندې اخته کیږي. بله غټه خبره ده چې نړیوال ټول په دې باندې بهتره پوهیږي چې د پیښې نه وروسته یو په امرجنسي شکل باندې کومکونه رسول دي، په امرجنسي شکل باندې یو چا ته نجات ورکول دي. دا د موضوع یو اړخ ده، خو د موضوع دویم اړخ په لانګ ټرم کې یا په اوږد مهاله کې موږ د خلکو دپاره څه تصامیم لرو. ولې که یو څوک کور ونه لري نو یقینا د صحت په لحاظ باندې دا به که په 72 ساعتو کې نه وي، په راروانه یوه هفته 2 هفتو کې یا د موسم د تغییر کېدو سره دی کېدی شي د ده صحت متاثره شي.
او دوم غټ مشکل په دغو د پیښو د وجې نه چې په خلکو کې پیدا شوی د هغه رواني یا سایکولوژیکل افیکټ ده. په رواني په لحاظ باندې خلکو د خپل کور ډېر داسې افراد د لاسه ورکړي دي چې شاید هغه به د دوی په کور کې ډېر مهم اهمیت بیا لره، بلکې هر انسان ډېر زیات مهم ده، خو د کور یو سرپرست یا د کور د پاره د نفقې او د هر شي برابرونکی که نه واوسي، شاید یقینا د ټول کور افراد په ژوند باندې اثر کوي. همدا رقم ته موږ ولیدلو چې د زلزلې نه وروسته او د دې سیلابونو وروسته موږ ډېرو مرضو سره رخ او مخ شو. وجوهات یې دا و چې هلته به پاکې اوبه نه وي موجودې، چا بیا په خپل ذات کې د نس ناستې د مرضو سبب وګرځېدل. همدا رقم ته ځینې نور مرضونه لکه سینه بغل یا نمونیا په وړو ماشومانو کې وجوهات یې دا و چې دوی ته هغه معین ټمپریچر یا هغه د هوا یا د موسم د درجه حرارت نشتونوالی د دوی د مرضو سبب وګرځېده. نو دا ټول هغه شیان دي چې یقینا د موږ دپاره صرف دغه پیښه یا حادثه یا طبعي پیښه د موږ دپاره چیلنج نه وي، بلکې را روان وخت راغه نه لوی زیات چیلنج دی د موږ دپاره. نو په دې لړۍ کې موږ په خپل نوبت باندې الحمدلله تر دې ساعته پورې خو مو خپل نهایي کوشش کړی ده چې ټولو زلزله ځپلې سیمو ته همدا رقم ته لکه دا 21 ولایتونه چې سیلاب وځپلو دغو ته مو په اول فرصت کې بدون د کومه انتظار نه د خپلو ټولو ارګانونو سره په هماهنګي باندې په اول قدم کې موږ هلته خپل امرجنسي ټیمونه لیږلي دي. د موږ په دې امرجنسي ټیم کې چیرته چې ډاکټر صاحبان دا ډاکټر صاحبان نه صرف د موږ نارینه بلکې د موږ د زنانو ټیمونه هم پکې موجود دي. دویم د موږ امبولانسونه هم پکې موجود دي، د موږ سره دوا او تجهیزات هم موجود دي، او ورسره کوشش کوو چې موږ ټولې هغه خیمې چې د یو کلینیک په شکل باندې هلته د خلکو دپاره موږ یو کلینیک جوړ کو، ورته برابر کو او ځای په ځای باندې دوی ته خدمات اجرا کو. دا ټول کارونه الحمدلله تر دې ساعته پورې اجرا شوي دي. دویم د نړۍ د ټولو هغو سازمانونو نه د ګاونډي هیوادونه همدا رقم ته د ټولو عربي یا د مسلم یا د مسلمانو هیوادونه موږ منندوی یو چې دوی په دې سخت حالات او شرایطو کې د افغانستان د مظلوم ملت سره څنګ په څنګ باندې ودرېدلو او هغه خپل شته کومکونه موږ ته راورسولو. خو دومره به ووایو چې شاید دغه کومکونه به ناکافي وي. ولې په دې باندې چې دلته یو بشري ناورین منځته راغلی ده، دلته ضرورت د هومینیټیرین ایډ ده، د هومینیټیرین اسسټنس ده. که چیرې دا نه واوسي یقینا دلته به یو بله فاجعه منځته راځي. د صحت په بخش کې زه دومره ویلی شم چې موږ پخوا باندې د دواګانو چې کوم کیټونه لرلو، دا کیټونه به دومره دواګانې به پکې موجود وي په فی کیټ کې چې د سلو مریضانو دپاره به موږ مکمل علاج معالجه کوله. په دې کې به هر رقم ته دواګانې او د ضرورت وړ ټول اجناس پکې موجود وو. پخوا چې د موږ سره څومره موجود و شاید اوس بالکل په کمیدو دي. همدا رقم ته امبولانسونه موږ لرلو او د امبولانسو په ذریعه باندې مو کافي خدمات وکړلو، خو بیا تاسو ته بهتره معلومه ده چې اکثره دا پیښې په یغو ولایتو کې منځته راغلي دي چې ټولې غرنۍ سیمې دي. د موږ ډیری داسې امبولانسونه دي چې شاید هغه دومره توان او طاقت نه لري چې په سیلابي علاقو کې یا چیرته چې اوبه راغلي یا هلته خټې یا خاورې وي یا غرنۍ سیمه وي، په هغه کې د دوی تګ ډېر زیات مشکل وي. هغه خلکو ته رسیدګي بیا کله کله ډېر زیات مشکلات پېښ کېږي چې په دې لړۍ کې باید د موږ سره ټول هغه کومکداره امبولانسونه واوسي چې موږ هغه سختو ځایو ته ځانونه پکې ورسوو. بله خبره چې دغه د موږ د نړیوالو نه شاید پخوا هم موږ کړې ده او اوس بیا هم ځینې کوو چې موږ د خلکو د ژوند د ژغورلو دپاره بیا بالخصوص په غرنیو سیمو کې ایر امبولانسونه نه لرو. تر دې ساعته پورې تاسو ټولو ته بهتره معلومه ده چې سیلابونه په بنګلادیش کې هم راغلي دي، په هند کې هم راغلي دي، په پاکستان کې هم راغلي دي، په ځینو نورو هیوادو کې هم راغلي دي، ایران هم یو څه حصه ځپلې ده، په افغانستان کې هم راغلي دي. خو الحمدلله د موږ د وزارت دفاع او د وزارت داخلي سره موجود چې څومره امکانات دي
هغه ټول موږ د خلکو په ژغورلو باندې اچولي دي. اگرچه د نړیوالو اصولو د قوانینو د مخې نه باید چې د موږ سره ښه کافي تعداد ایر امبولانسونه موجود وایو، نه دا چې مقصد موږ نظامی هلیکاپټرې یا د وزارت داخلي هوایي ځواک موږ په کار باندې واچو، بلکې وزارت صحت خپله دومره یو څه ولري چې هغه د خلکو د نجات لپاره یې وکاروي. خو متاسفانه نه په دې تیرو 20 کالو کې د موږ سره کوم ایر امبولانس موجود و او نه چې د نن د موږ سره ایر امبولانس موجود ده. نور د نړیوالو ټولو ټولنو نه د موږ دا غوښتنه ده چې په نړۍ کې دا پیښې صرف یو په افغانستان او په دغو هیوادو کې نه دي رسېدلې، بلکې په ډېری زیاتو هیوادو کې دا پیښې رسېدلې دي. نور په هغه وخت کې دا ټوله نړۍ همه وخت هغه هیواد ته ځان رسوي، هغه د دوی کوم ریپډ ریسپانس ټیمونه چې د دوی کوم امرجنسي ټیمونه چې د کومک په شکل باندې هغه هیواد ته ورځي او کومک ورسره کوي. خو متاسفانه افغانستان ته تر اوسه پورې کوم داسې ټیم نه ده راغلی چې هغه په واقعي معنا باندې د موږ د خلکو سره د نجات په بخش کې همکاري کړې وایو. کوم داسې ایر کرافټس یا ایر امبولانسونه موږ ته نه دي راغلي چې هغه په واقعي معنا باندې د موږ خلکو په نجات کې رول لوبولی وای. تر اوسه پورې چې هر څه دی د امارت اسلامي چې خپل توان او طاقت ته په هغه باندې الحمدلله موږ خلکو ته نجات ورکړی ده. خو په آینده کې که دا سلسله طول پیدا کړي نو شاید موږ به د مشکلاتو سره رخ او مخ کیږو. دویمه خبره، تاسو ته بهتره معلومه ده چې په زلزله کې هم په زرهاو کورونه د منځه ولاړو، په دې زلزله کې هم په دې سیلاب کې هم په زرهاو کورونه او په جریبو ځمکې ختمې شوې. نور خلکو د ژوند د تېرولو دپاره د سرپناه دپاره ځای نشته. نور الته موږ هیلث کیمپس یا میډیکل کیمپس یا هغه ټینټونه یا هغه خیمې چې موږ یې د یوې شفاخانې په شکل باندې هغه خلکو ته جوړې کړو تر څو هغه زخمیان چې په دې پیښو کې متاثره شوي وي چې د هغوی علاج معالجه پکې وکړو، یا وروستی لیټ آن یا په لانګ ټرم کې چې مقصد کوم مرضونه دلته پیښیږي د هغوی د علاج معالجې دپاره موږ په دغو کیمپونو کې ځای په ځای باندې هغه خلکو ته خدمات اجرا کړو. همدارقته موږ مختلف ډاکټرانو ټیمونو ته چې هغه په خارجي سطح باندې د ضد حوادثو په مقابل کې دوی په مجهز ډول باندې ټریني هم ټیمونو ته ضرورت لرو او هم ټریننګ ته ضرورت لرو. موږ پخوا هم د نړیوالو سره دا خبره شریکه کړې ده چې ریسکیو ټیمونه دي په افغانستان کې چې پخوا باندې هیڅ وجود نه لره، موږ په خپل ظرفیت باندې دومره وکولی شویو چې یو تعداد ډاکټر صاحبانو ته مو مختلفو ولایتو کې ټریننګونه ورکړلو او دوی مو دې ته اماده و تیار کړلو چې که چیرې یوه پیښه منځته راځي څه رقم ته به دوی مبارزه ورسره کوي، څه رقم ته به د خلکو ژوند ته دوی نجات ورکوي. خو شاید موږ ضرورت لرو چې په دې اړ کې یا په دې لړۍ کې موږ باید د خارج په سطح باندې ټریننګونه او پروګرامونه ولرو. دویمه خبره لکه ما چې یاده کړه چې په امرجنسي منیجمنټ کې یو خوا وختي طور باندې خلکو ته نجات ورکول دي، یو په اوږدمهاله شکل باندې خلکو ته د خلکو د علاج معالجه کول دي. په دې کې شک نشته چې خلک په فکري لحاظ په رواني لحاظ باندې د دې ټولو حادثاتو سره دوی رخ شوي هم دي او متاثره شوي هم دي. نو په دې اړ کې موږ ضرورت لرو چې د سایکوتراپي دپاره موږ باید په نړیواله سطح باندې دلته ټیمونه د موږ سره موجود دي تر څو چې د خلکو د فکر او په سایکولوژیکل تراپي کې دوی همکاره او مددګاره واوسي. درېمه غټه خبره دا تر اوسه پورې چې څومره کومکونه د صحت په بخش کې شوي دي هغه ټول امرجنسي دي، هغه ټول تقریبا په بشري لحاظ باندې دي. موږ په دې سیمو په دې منطقو کې نه صرف دا چې هغه کورونه ویجاړ شوي بلکې ډېر مختلف کلینیکونه او د موږ ټولې هغه شفاخانې هم متاثره شوي دي. د زلزلې د لاسه د موږ شفاخانې متاثره دي. په کومو علاقو کې چې کورونه اوبه وړي دي هلته د موږ کلینیکونه هم متاثره دي، هغه هم اوبو د منځه وړي دي. نو ضرورت ته چې مقصد د لانګ ټرم دپاره نړیوال د موږ سره ځینو داسې پروګرامو کې هماهنګ شي تر څو چې مقصد موږ هلته غذایي خلکو ته د نجات یو لاره جوړه کړو. نو دا د موږ یو اجمالي معلومات و چې تر دې ساعته پورې خو موږ په خپل توان او طاقت باندې لګیا یو، الحمدلله خلکو ته مو نجات ورکړی دی. خو د اوږدمهاله دپاره موږ ضرورت لرو
چې د نړیوالو نه ډېر کومکونه هم را جلب کو او توجه یې هم راواړوو په اسلامي هیوادو کې چې کومې اسلامي خیریه بنسټونه دي ټولنې دي د موږ په ګاونډي هیوادو کې چې کومه خیریه بنسټ او ټولنې دي هغه ټولو توجه موږ دې کومکو دپاره راوړل غواړو.